خو په دې تفاسیرو کې یو تفسیر دی چې د هغې نامه ذاته بهجه ده. ذاته اواز راغلی ذاته دا څو جلده دی؟ دا 1100 جلده دی. نن سبا د دې شکرانه تقریبا 6 لکه ریاله ده. دا ابن شاهین سے لیکلے دا قرآن مجید دا حقیقت کار کولو دا پارا دا پٹو خزانو کار کولو دا پارا مفسر سے تفسیرو نکلو قربان دا قرآن مجید حقیقت اختیار کر زمان پر خبر کوئی سر جلد ایزان لپا بسم اللہ تفسیر کولی کرو، سر جلد ایزان قرآن مجید تفسیر کولی کرو. قرآن دا قرآن مجید حقیقت اختیار کو اغوی واللہ کا دا الف لامین پر معنام یا قول شوی سبحان اللہ. یون سوجل تفسیر میں قولی کلو خود حروف مقطعات و حقیقت و معنات یعنی مرسید ہے. اس لوگوں کے ذہن کو لاؤ چدا اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام لتحفور کردار چدا تحفی حقیقت سوک نشمال مولے نو کم ذات لے چی ورکڑی دا اگر حقیقت و معلوم کی نا آواز رانے میں اللہ تبارک و تعالی دا تحفجنا برسول اللہ دا ورکڑی دا محبوب زمان دا طرف نتاتا دا تحفدا اس جدہ دی حقیقت سوک نشی معلوم والے چھپا کم محبوب اللہ نازل کرے دے دا اگر حقیقت بسوک معلوم. خیر راشی یو دوٹو کو کہ دا قرآن مجید صفتنا وورے خدر بات لگی کرنا آواز رانا خلقی منگوانی اکثر علم تا آگا بچے و بس چی پینزم کی پینزک آلہ پیش آگا بچے و باسو چی پینزم کی پینزک آلہ پیش یا ایمیش نشی ملے دا اے پر سپیلنگ نشی یاد والے دا اے پیٹ سپیلنگ نشی یاد والے اے بی سی نشی یاد والے نو دلاس لگی نشی قبری سے دا میں علم تو اس کو دا زان سر سنبال کا دا علم دا سے ساتھ کاری دا اے بی سی نشی یاد والے دا بدزور باز ورلو گردان سے ہے زمان پا خبری ہوئی بھی کیا دایا ساتھ مسلمانانو منگا بچیتا ورشام بچے تعلیموں کا خبر دا خدا علم منگتا ویلو بچی ما علم خدا بسخر دا بابا آواز رانا سخری زمانہ بچے و سخری دا بیا پخیتا ناولی پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی چکم طالب العلم دا علم پا قلب گروانی او دا یو پیزار واچی محبوب میں فرمائی دوے میانیہ چونے چی اللہ وقت طول گناہونا معاف کی سبحان اللہ وائے سبحان اللہ مولی سے اللہ سبحان اللہ دیکھو سستان اللہ دعوی جی منگوائی دا بچے با مسخوی
پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغی. زما په خبره پوهېږي که جناب رسول الله علیه السلام مبارک ته وایي محبوبه زما یو ورور د سهار نه تر ماسپښینه تا سره جومات کې ناست علم زده کوي بیا ډوډۍ له راشي د ماسپښین یقینا ته چې دا رزق خوري دی د ده د برکته خوري. طالب العلم چې په کوم کور کې وي د هغه کور رزق به فراخي د هغه کور خوشحالي به ډېره وي. سبحان الله. دا یاد ساتئ مسلمانانو قرآن مجید هغه کتاب دی محبوب علیہ السلام میں فرمائی چې کله کور تلاوت کوئ نو د دې تلاوت لږ په زوره زوره کوئ که تاسو کله جنات وي پیریان درګرئ چې هغه یې اوري او ستاسو د کور نه روان شي چې لاړ شي. د یو صحابي د لور واده دی. د چا واده دی؟ د صحابي د لور واده دی. دا صحابي ورسره ناست دی نصیحت ورته کوي بچې د خاوند په قدر کې د خاوند په عزت کې د مېلمنو په قدر کې. دې وخت کې دروازه وټکېده. دروازه چې کله وټکېده د جینۍ پلار ماته وتلو خو چې مې کتل یو صحابي ولاړ دی په لاس کې پیسې ولیدې. د جینۍ پلار ورته وایي دا پیسې دې سله راوړې وایي دا مې تاله راوړي. ورته وایي په تا خو زما څه قرضم نه وه ما درنه غوښتلي نه دي تا دا پیسې ماله ولې راوړې. دا صحابي ورته وایي ما ته خو مارو سترګو د جانان نه اورېدلي دي. سبحان الله. ما ته د جانان نه اورېدلي دي چې چاته جوړ پلار سره امداد وکړو دا امداد به یې د قیامت په ورځ د دور د جهنم په بس کې حجاب او پرده شي. ما درله دا پیسې د دې دپاره راوړې دي. هغه د جینۍ پلار ورته وایي ورته وایي وروره تا د الله رب ذوالجلال ډېر ډېر خوشحال کړي. ما د جناب رسول الله نه دا اورېدلي دي چې په کوم کور کې د سورې واقعه تلاوت کېږي نو په دغه کور په چرته غریبي نه راځي. تاسو پوه شوئ؟ خلک سبحان الله وایي. سبحان الله د دې ډېر ثواب دی که نشته دي؟ شته دي. دا یاد ساتئ یوسف علیه السلام ته یو ورځ الله وحی وکړ ورته ویې ای زما پیغمبره یوسف علیه السلام له یو نوجوان هلک راغی ورته مخامخ ودرېدی وایي قربان ما پېژنې وایي نه بچیه ته څوک یې ورته وایي قربان زه هغه ماشوم یم هغه ماشوم زلمی شوی یم چې په زنګو کې پروت وم او زلیخې بیبي په تا باندې اواز اوچت کړ او تا زنګو ته اشاره وکړه چې دا ماشوم به ګواهي ورکړي. قربان یوسف علیه السلام ما زنګونه اواز وکړلو الله ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
دا او کدا اغتمس دشانش کی دلی بیا یوسف علیہ السلام رشتنے دی اوے قربان قمس دشانش کی دلی او تزما پگواہی باندی رشتنے میں خلق رشتنے اخکارنی یوسف علیہ السلام تدی معشوم ندی خوشحالا خوش زانی ورطا خودو اعلانیو کا دل سونا ورگئی دل سپین زدم ورگئی دل ہیرے جواہرات دنمو جوارم ورگئی دانا جوانی تدیر انعام سر واپس کرو خوش گرد جوان واپس شو جبریل علیہ السلام آگے قربان یوسف علیہ السلام رب کریم سلام فرمائی پس سلام نبی عطا فرمائی چگولتی نوجوان ستاپا کی بیان کریوا نصم انعام ندورکا چکم بند زمان پاکی بیان کی نصب ورسم انعام ورکوا یا علام یود پرشتوں دغوینا ولکیم سبحان اللہ یا علام یود پرشتوں دغوینا ولکیم زبا بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ اللہ میں یود پرشتوں دغوینا ولکے زما بسر کا سری گئی ورسدہ سبحان اللہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ اللہ میں یود پرشتوں دغوینا ولکے زما بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ سبحان اللہ ہر پیغمبر میں دبر سر دے دغت اللہ میں یود پرشتوں دغوینا ولکے زما بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ سبحان اللہ یہ گناہوں پر بسر گیا سو گناہگار یا عاجز بند یما طرف تدرگتا ولکے زما بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ اللہ میں یود پرشتوں دغوینا ولکے زما بسر کا سری گئی ورسدہ زما بسر کا سری گئی ورسدہ یوم اللہ یوم رسول درم کتاب یوم اللہ یوم رسول درم کتاب بنوائے قیامت منم دا عقید زمان صفا زما بسر کا سری گئی ورسدہ
زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے اللہ میاں دے پرشتوں دغویناؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے ہسی اللہ اللہ کبیو اللہ نبی جلیل ہسی اللہ اللہ کبیو اللہ نبی جلیل ید نبی سربی قدر وارخطاؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے اللہ میوں دے پرشتوں دغویناؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے سوچ دخدے او رسول سر دوستی جوڑوی سوچ دخدے او رسول سر دوستی جوڑوی ید غم خوخد مات دی سر اشناؤلگے ید غم خوخد مات دی سر اشناؤلگے وی زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے زما پسر کا سنکے ورسداؤلگے مسلمان رب کریم جل جلالہ مدد جانان تفرمانی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان الله محبوبة توقوايا چپا فضل اللہ او برحمت اللہ تاسو خوشحالی کرو سکوئی خوشحالی کوئی آواز نہ کرے خوشحالی کوئی یا اللہ